وخت زه د مارګله غرونو ته راختلی یم او زما نه لاندې تاسو کتی شئ د اسلام آباد پروت دی. دا غرونه داسې هم غځېدلي دي او داسې هم غځېدلي دي او بیا دغه سایډ ته چې کوم دی د غرونه هغه سایډ ته KPK دی. بالکل جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې اسلام آباد د نورو ښارونو نه الګ دی. څنګه الګ دی راځئ چې تاسو له یو وړوکی چکر درکړم. اور ها نن زمونږ اولنی د پښتو ولاګ څه مو خیال دی چکر نه لګو راځئ چې ځو. کلیواله څنګه چې تاسو ته پته ده چې غرونه او ښار دا اکثر یو ځای نه وي، یا خو ښار وي هلته غرونه نه یا غرونه وي هلته ښار. لیکن په اسلام آباد کیس کې دا قصه ډیفرنٹ ده. دا وخت زه د مارګله غرونو ته راختلی یم او زما نه لاندې تاسو کتی شئ د اسلام آباد پروت دی. دا غرونه داسې هم غځېدلي دي او داسې هم غځېدلي دي او بیا دغه سایډ ته چې کوم دی د غرونه هغه سایډ ته KPK دی. نو کلیواله د خبرې مقصد دا و چې داسې په دنیا کې ډېر کم کوس ښارونه دي چې هغه سره غرونه هم دي او ښار هم دی ورسره. اسلام آباد هم په دغه ښارونو کې شمار دی کم سره چې غرونه دي. اوس زه تاسو ته لږ ویو ښیم. دا چې مارګله هیلز دغه پکې یو روډ وتی دی او دا تاسو فیصل مسجد کتی شئ او د دې سره د اسلام آباد ښار دغه غټ غټ بلډینګس سنټورس او نور چې کوم بلو ایریا بلډینګس دي. د دې نه علاوه دا سایډ چې کوم دی دا حکومتي علاقه ده چېرته چې پرایم منسټر هاوس، سپریم کورټ، پریزیډنټ هاوس، قومي اسمبلی او ټول دغه اهم ریډ زون دغه سایډ ته دي. په اسلام آباد کې تا ته دا نه فیل کېږي چې زه په ښار کې یم یا په کلي کې یم یا په غر کې یم. یعنې دلته که ستا زړه کېږي چې زه غر فیل ما ته راشي نو ته بار مارګله هیلز ته راوځه. که تا ته دا فیل کېږي چې یاره ویلیج کلي ته تله غواړي نو دلته 2-3 کلي هم شته دی هغې ته رالاړ شه او هغې نه علاوه بوټي، ځنګلې، پارکونه. اکثر په ښارونو کې پارکونه وي لیکن اسلام آباد کې قصه مختلف ده. اسلام آباد کې په پارکونو کې دننه یو ښار موجود دی. د اوږدې ساه اخیستو نه پس داسې نه لګي چې زه په ښار کې یم یا د ګاړو شور دی یا پلوشن دی یا نور داسې فیکټریانو شور دی، د څیزونو شور دی. د هغې برعکس داسې لګي چې دلته د باران شور دی، دلته د مرغو شور دی، دلته د بوټو شور دی، دلته د وښو شور دی، دلته د حشراتو شور دی. نو دا د اسلام آباد هغه ځان نه خبره ده چې د دې ملک حکمرانان د دې ملک د چلولو قابل نه دي. اور ها بله ضروري خبره، اسلام آباد کې ملټي کلچرل خلک اوسېږي، یعنی مختلف قومونو خلک دلته اوسېږي. په هغې کې پښتانه، پنجابیان، سندیان، بلوچیان، ګلګتیان، کشمیری، هزاره اور نور هم ګجر، هر قسم چودریان، هر قسم خلک دلته اوسېږي. قجی نو دا وخت موږ ناست یو په F10 مرکز کې په چیپ ډابه باندې. دلته چې کوم دی مرکز کې د هر کویټه هوټل سره یو خاص ځای، یو ایریا یي، هلته کرسي ټیبل ایښودی شوي. نو اسلام آباد کې به خامخا چیس کې چې اسلام آباد کې چای میس کې د وایبس کې د انوایرمنټ کې نه بیا خو مزه پوره نه راځي. واپس سټوډیو ته راورسېدو اور دا یو وړوکی شان ولاګ و چې موږ تاسو ته مارګله هیلز نه اوورال ویو وښوده، بیا پارک کې لږ وګرځولی. پوره اسلام آباد کې به ګرځو
او انفارمیشن به اخلو، اسلام آباد کې څه روان دي، سټوریانې به جوړو، بلاګز به جوړو، فن به راوړو او داسې نور هم ډېر داسې سونه که داسې ټایپ سیزونه ستاسو خوښي، بلاګز پلس انفارمیشن، د ټولو ضروري خبره معلومات انفارمیشن به موږ هم راوړو، هیلث سره ایکسرسایز هر قسم ایډونچر به هم موږ کوو. نو که تاسو غواړئ چې دا ټایپ کنټینټ تاسو خوښي، تاسو ته فایده به انشاءالله راسي او موږ به راسو. یوه خبره تاسو فالو کوئ او فالو دې د وجې نه کوئ چې تاسو ته بیا پته لګي چې موږ کله ویډیو اپلوډ کوو او کله